یوسف علیہ السلام گیر شو زلیخی و تصرور و طرفنا بندونه واچول دی خوا خوشبوی لګولې وه میکه به یې کړو کافره وه خو مسلمانه نه ده نو کافره ښځه وه او هغې خاونده مو عزیز مصر د منسټر ښځه وه لوی کورنۍ نه بنګله نو دې طرف نه مو ته پروګرام کړو دی خوا چې دا هلک به څنګه ګیر کړم خو هلک و بې واده یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام قصه کې د نظر د حفاظت ډېر سبق دی یو سپاله د څه کم درې باو څومره حفاظت چې دغه شان ځوان هلک مسافر واده م نه صحت یې مخې د پیغمبرانو خو د څلوېښت پهلوانانو نه طاقت یې نو دا نه چې کمزور یو ښه صحت خو خدای پاک داسې ښکلې نمونې خلکو ته ښوړي دي که تا باندې یو جینۍ یوازې دې طرف نه حمله کوي چې داسې دې طرف نه یعنې څلور واړه طرف نه یې ګیر کړو شیطان هم سړی څلور واړه طرف نه ګیری او خرابه ښځه هم سړی څلور واړه طرف نه ګیری خو څه وکړ یو علاج همت پکې دا خو شیطان په شکل کې ما ته دې طرف نه ملا ده دې خوا زه به د شیطان په لار نه ځم زه به د الله په لار ځم زه به د ګناه ځای نه تښتم زه به د سترګو حفاظت کوم په غلط نظر یې ورته نه دي کتلي که نه غلام یم او بس منډه یې کړې یا الله ته مې مدد وکړې قال معاذ الله یا الله ستا په پناه کې زه راځم زه کمزور یم همت به خو کې چې زړو کې نه ګورم انسان چې څنګه په کتو قادر دی نو په نه کتو قادر دی خو نه کتل ډېر تریخ دی خو وروسته به ته د نیکۍ هغه خوږوالی ومنې یو خوږوالی دا نه دی چې د خدای د لعنت نه بچ شوې یو خوږوالی دا نه دی چې دوزخ نه بچ شوې د دوزخ تریخوالی ډېر دی که د دې نه کتو تریخوالی سړي خو غواړي چې وګورم چې خوند پې والم خبرې ورسره وکړم ورشم لاس وروړم نو دا خو خوند دی او دا چې نالې نه دا خو تریخ کار دی او د دوزخ عذاب ځان ته یاد کړه چې ډېر تریخ دی الله پاک هر څه ګوري دا سوچ وکړه دې وخت که ما پلار وګوري زه دا جنۍ سره سلام کوم خبرې کوم که دې وخت کې مې کاکا راغی بابا څه به وایي ښه که دې وخت کې دغه راغی یا موریدي او دا کار کوي که دې وخت کې مې پیر صاحب او زما شیخ چې ما ته هر وخت وایي دا ګناه مه کوه او هغه ناګهانه راغی او ما دې جنۍ سره زه ګورم او دې وخت کې ما گیر کړي نو د خپل شیخ او دارنګې د خپل پلار د خپل مشر تقوادار لږ سوچ به کوې که دې وخت کې ولیدم څه به کوم خلک په خپله وایي یا به پټېږم یا به نه ګورم ځان پړم نو دغه شان سوچ وکړه چې ما الله م ګوري او راشه الله وایي چې مه ګوره د دې ځای نه لاړ شه زه به نه ګورم دې ښځې ته زه به دې سره خبرې نه کوم د خوند دپاره نفس کشش پکې دی دې ځای ته به نه ورځم دې له به لاس نه وروړم د دې ویښتو ته به هم نه ګورم بلکل به نه انشاءالله خدای پاک به یو همت دی همت دا قصب وکړئ چې زه به ځان ساتم دی په تیارو کې چې ګیر شي نو څه به کوې د ګناه یوسف علیه السلام قصه ځان ته همت یې وکړو الله ورسره مدد وکړو دا دروازې تاله شوې وې کلاوېدې داسې کلاوېدې آخر کې د لمن نه ونیو اخره پورې منډه ورپسې واړېده که جنۍ چاته وخاندي نو خلک وله ورځي هغه پسې منډې وایي هغه دې تښتي یعنې زه به د ګناه د ځای نه تښتم لا پاتې نظر نو الله پاک یې څونه صفت وکړه قیامته پورې صفت کېږي قیامته پورې دا ټول مسلمانان دپاره پیغمبران سنت او د هغې لمن پسې به دی چې سړی وایي زه ځوان یم او زما زړه کېږي څه به کوم وایي یوسف علیه السلام به رایاد کړم ځان یې ساتم دا دغه او ګورئ دویم علاج هغه دا چې سړی به خدای پاک راځي ما خدای پاک ویني یعنې که نه اوس پلار ولیدم یا پیر صاحب ولیدم نو څونه به کچه شم نو خدای نه پټېدی شي دا سوچ به زر به الله را یاد کړي الله د الله مدد به رسوي یونس علیه السلام د کپا او د سمندر په تیارو کې گیر شو ونادا فی الظلمات الله اله الا انت دې خوا هم تیارو ښي طرف ته ګس طرف ته هم تیارو مخکې هم تیارو دې خوا هم بره لاندې چې د یو کپ هغه بل کپ وخوړو په تورو اوبو کې هغه بره په لړو کې او کوم سمندر دی په هغې کې پروت دی بزر الله یاد کړ یا الله ته مې بچ کې لا اله الا انت سبحانک انی کنت رجوع الی الله الله یادول دا الله حکم یا الله ستا حکم دی چې دا ګناه ده دې کې زه تباه کېږم ستا لعنت په ما ورېږي زه به یې نه کوم بس الله یادوی انشاءالله خدای پاک هم ساتي او انسان دی که چې ته ګناه وشي نو هغې نه پس دومره توبه وباسي پوهېږه نه چې د هغې نه پس نور هم الله ته نږدې شي خو دا یو به همت کوي او یو به الله یادوي نو الله مدد یونس علیه السلام سره شو الله پاک روح جوړ روح کړ هغه علاقې ته هم بیا راغی خدای وله ژوند هم ورکړ کنه دا خو بس تیار خبر و زنده خبر هم ګرځېدو اوبو کې مړ هم جم دی او قبر هم جم دی او په اوبو کې ګرځېدل څومره به ګرځېدل د الله ډېر مدد دی
چې سړی د الله شي که د الله مدد وسري زه به الله والا کار کوم، زه به د سترګو حفاظت کوم. حضور علیه السلام خوشحاله بشي، ما نه به الله خوشحاله شي. لږ شان ژوند دی په ښځو به ماړه شو. ما نه ته تېره چې امید وکړو یو لسو ته وګورې بیا به زړه وږې اروايي نفس غواړي لس نور وګوره، لس نور. نو که یو لس زره ښځې وګورې نو نیک کولی شي او نه به پرې موړ شي او د مونځ او داس خوند به ختم شي. او چې سړی نیک عمل وکړي لږ تریخ وي خو که اول وروسته به یې ښه لګي، دغه شان وروسته به انشاءالله تاسو باندې لاندې کتل ښه لګي چې الله کوم علاج کړی د دې نه ښه علاج نشته. الله زموږ حفاظت وکړي. مجاهده خو ده ته وایې چې کتل ګران دي والذین جاهدوا فینا، هغه خلک چې مجاهده کوي خپل ځان باندې خفه کړي او د شیطان او د هغه خواهشاتو هغې لذت او مزو پسې نه ځي، راځه د خدای دین او دا تکلیف به په ځان تېر کړم د دوزخ د تکلیف نه وبچ شم. که په آخرت کې زما دا فلم چارو شي داسې چې هغه دی کې ولاړ وي کتل دی نو په 18,000 قامو په مخ کې به وشرمېږو. نو دا څومره لوی نقصان دی. الله دې موږ وساتي او خدای پاک سړي ته ګوري. یو ځل د عمر صاحب زمانه کې هغه ګشت کوم، یو ښځه مور لور ته وایي دې پیو کې اوبه واچوه، ټیکه به یې ورکړه. اوس پی کم وشو چې لوګړو پی کم وکړ، خلک به لوښي راوړي به یې به ورکوو یا به خرڅو خپل یو دیاړي وي که نه هغه کمه شوه. نو هغه لور ته وایي پی پکې واچوه تاسو هر وخت وړئ. نو هغه لور ورته وایي الله پاک من دغه کړی دی، دا عمر صاحب خو منع کړي چې بلاول به نه کوئ، ته خو به نه خرڅوې پی خرڅوې که لږې وکړي. نو هغه ورته عمر صاحب مونږه څه خبرېږي اوس بېشمنې دی چې دا شپه ده یار. نو ورته عمر صاحب څه خبر دی که نه مطلب حکم به یې مات. هغه جنۍ ډېره نیکه وه چې سړي الله یادي د خدای حکم خدای او ورته یې که عمر صاحب نشته نو هغه نه ګوري نو الله خو ګوري. عمر صاحب دغه وخت کې ورکې ولاړ وړ وړ دیوالونو اواز به راته بس باګور باندې چرخې وکړه یې ګشت کوم او سارې هغه بوډۍ او لور راوغوسته. هغوی وي مونږ ګډبانه خلک یو امیر المؤمنین خو د مسلمانانو باچا وي، باچا خو خاص خلک غواړي مونږ خو څه جرم به م کړي مونږ خو څه داسې انعام کار نه دی کړی خو را غواړي بس انکوایري وایي. هغه لکه بوډۍ ولاړ رنګ یې ژړو راپېده وایي تاسو بېګا دا خبرې کړې وې دې ځای نه مې جومات کې به ناست وه اور کې ولاړه وې لور او مور په پرده کې ورته تاسو بې بس هغوی ویرېدل چې ګیرم شو که نه ویني د خدای دربار کې سړی ګیر شي بیا خو ډېره یارئ. وایي تاسو بېګا دا چل کړو بس پېښ شو چې دا خو شپه وه څوک هم نه دا یقیني دی خبر دی اوس انکار مه کوه پیرټ پوهېږې که نه. نو بس ورته اقرار یې وکړو یارېدې وي زه څه وایم راته نه خو پېښ شو چې دا چې ورته وایي دا خبرې مې کړې ده او دا معافي کوو. هغه ورته نه زه یو درخواست کوم زما زوی دی او د هغه لپاره ما رشته که ته ښځه خاوند وایي دی بچي د څوک وګوره دینداره چې ښځه دیندار یې بیا خو خاوند ته وایي شابه کسې روزې له لاړ شه هله بانک وشو مانځه له لاړ شه پرېږده دا فلمونه دا دغه سټوکېرې پرېښې دی په خپله ښځه چې دی کې خاوند بیا ښه کېږي. هسې موږ ورته تبلیغ کې ولېږه زنانه علم پرې وکړې چې دینداره شي خاوند کې بې دین راځي دا خو یو ډرایوری دی خاوند ته او چې دا خوا دی خو نو خاوند اکثر وایي بس یاره ښځه مې وایي چې دا دغه راوړه او دا شی راوړه خیر ورته وایي زه لور له زوی له دا ستا لور غواړم. نو ګډبانه خلک وو غریبانان او چیلې سرولې ورته یې به ډېره ښه ده خوشحاله شو. بیا یې هغه زوی له وکړه د هغه زوی نوم یې عاصم دی. هغه جینۍ له خدای یو لور ورکړه بیا د هغه لور بیا زوی شوي د هغه عمر بن عبدالعزیز دی چې پاکه خورې بچیم پاک نسی هغه مجتهد دی او د دین لوی محدث او فقیه او هم بادشاه و 2 کاله او 3 میاشتې بادشاهي کړې ده او د هغه د انصاف کیسې اوسه پورې نه ختمېږي په ملک نور عمر بن عبدالعزیز دومره حیا لوی عالم. نو خدای پاک یې بیا چې سړی لږ تقوا اختیار کړي په نسل کې نیکان اولیاء الله بادشاهان پیدا شو آخرت به ډېر ښکلي سړی به د بدنظرۍ نه څنګه بچ کړي. ثانوي رحمت الله علیه یو 2 دوایان یې ښیي یو 2 علاج دی چې نن سبا خو داسې هم ښځه روانې ده سکول نه م یونیورسټۍ نه او بازارونو کې هم پخوا به خاوند سودا کوله اوس ماچس پسې دا کمیونسټ دی حیا ختموي په ښځو کې. نو ځوانه ښځه به ماچس ته هم لېږي پایول هم دوکان ته لېږي ماسته چې راوړي هم ښځه روانې ده 15 کالو جینۍ ده ظالمه ته په غټه څنګه کور ناستې ټي وي ته ته دا پی نشې راوړی ته دې ماچس ته نشې تللی ته دا نه وایې چې حیا ایمان دی زما دا لور چې ځي دغه شان بازار ته دې مان لکه دا ګلمچم بدل دوکانونو ته او دغه شان دي غواړي چې جینۍ نه حیا وځي. مړه یورپ کې ښځه بازار ته ځي که نه او یورپ کې پارک کې ګرځي که نه او پلانکي ځای کې ګرځي دې کتو اجازت نشته ورزش به کوي خو د سړو مخکې نه ته پارک کې کتې شي نه میله کې ښځې ته کتې شي نه یو جشن کې کتې شي نه یو عرس کې کتې شي نه یو واده خاده کې چې واده وشي
او دا الک د واده کور ته دننه کي که نه نو دې خو زه یو خو خواښې ده او سلام وکړي د خواښې ده یو یې نیا ده بل یې مور ده د ښځې مور یې ده نو هغه ښځو ته خو دا سلام کولی شي خو لسو سره شل نورې ناست دي نو دغه وخت کې د واده الکم د هغې محارمو نه چې ترور یې ده یا ماسي ده یا نیا ده یا خواښې ده د هغې نه علاوه بلې ښځې ته کتل ناروا دي هم په واده کې هم په جشن کې هم په پارک کې هم په میله کې هم تاله ګاټ راشي لاندې ګوره سودا ورکه ماله راکه یو بوری چې کله زنانې کونډئ د کتو اجازت ګاټ تم نشته او لاس ورولو خو ډېر خطرناک دي او خو بلکل زړه بدلوي بوډا سړی به هم ستر کوي که د چا آله کټ وي کوروالی نه شي کړ هغه باندې هم ستر دی دا دومره احتیاط دی دا نه چې بوډاګانو دپا زړی خو بوډا نه دی که نه دو خو بوډا نارینه او زنانه عرب او عجم او د دنیا ګوټ ګوټ کې داسې اسباب راووتل چې د سترګو د خراب نظر نه حفاظت ډېر ګران شوی دی نو دا به ډېره مجاهده غواړي او د دې ګناه نه به ځان بچ کول پکار دي ځکه سړی چې د ګناه نه ځان وساتي خو د دوزخ د اور او د خدای پاک هغه لعنتونه چې د دې ګناه په وجه په انسان کم نحوست او کم شقاوت او کم سپیرتوب او د آخرت هغه نقصانات او د دوزخ تکلیفونه دې ته رسېږي نو بیا هغه سړی چې هغه سوچ کوي نو د دې ګناه نه به بچ کړي شي نه ځان به بچ کوي هغه بدنظري ګناه ده بدنظري کوي او سړی پردی ښځې ته په غلط نظر ګوري یا د پردی ښځې یو فوټو ته هغه ګوري یا پردی ښځه چې د باندې حرام وي هغه خیال کې راولي یا هغې سره دې د خبرو کوشش کوي یا هغې سره دې لاس ملاوي او د زړه کشش پکې وي او د خوند د زړه پې لذت پې علي دې په فتنه کې غورځېږي یا وغورځېږي یا هغې طرف ته نږدې کېږي نو دا نظر هم حرام دی دا لاس ورول هم حرام دی دا مسکول دا خو بلکل حرام او هغې سره ناسته هغې سره خبرې کول هغې له طرف ته تلل دا ټول د اندامونو په زنا کې راځي حضور علیه السلام فرمایي چې سړی په غلط خیال باندې یو کس ته ګوري هغه یعنی د ده شهوت د نفس کششو او د زړه او نفس خوشحالېدل دې محسوسوي او دې د هغې نه پس دې ګوري او دله خوند ورکوي دا د سترګو زنا ده یعنی دا هغه زنا کې سړی غورځوي خو د اندامونو زنا او بدکاري شروع نو زنا خو حرام ده دا خو تا هغې طرف ته روانې که لږ نور وګورې نور وګورې او دې خوا شیطان هم خوشحالي هغه وایي ګوره ورته نو دا بد نظر دا خو حضور علیه السلام فرمایي النظر سهم مسموم من سهام ابلیس دا په د خوند دپاره او د زړه لذت دپاره ته پردو ته ګورې ډېر مخکې نه دا سوچي یا تا هغې خوند طرف ته بوځي اتفاقا نظر او نظر اوږد کې دا ورته ګورې دا د شیطان یو زهریله تباکن مهلک او خطرناک غشی دی د غشو د ابلیس نه یعنی دې په وجه به ته شیطان والا کار وکړې شیطان والا کار ته به نږدې شي دا خطرناک دی بعضې کس هم دې غشي ته پاتې راشي لکه هغه غشي به راشي او دې د شیطان ومني چې وګوره وده نو چې ودې کتل نو شیطان غشي خو ستا زړه کې راغی زړه کې به دې وسوسې زړه کې به دې خیالات هغه لذت حاصلول او دغه شان د هغې تصدیق کولو طرف ته به ته روان شي نو چې د شیطان په لار روان شي خو تباه شي او دغه وخت کې تا باندې د خدای لعنت هم شروع شو الله پاک تاسو مونږ وساتي خدای پاک د دې بدنظرۍ د حفاظت لپاره مسلمانانو ته په قرآن شریف کې دا فرمایي نارینهو ته بیل آیات دی زنانو ته بیل آیات دی دا پردم چې راغلی زنانو باندې یعنی هغې به خو پرده کوي خو ته به ورته نه ګورې او که یو ښځه بې پردې وي او د انګلیش او د انګریزانو فیشن بې پردګۍ پسې رواني نو چې کومه ښځه ستر نه کړي دا ته کتلو اجازت نشته دا به نه وي دا ښځه خو ستر نه کوي او دا خو به سمه ښځه نه ده او دا هغه بېټیګر مونې سره ټوکه کوي دا نرخص دی او خو هسې ټوکو په شکل کې به وي که نرخځي ستر نه کوي بې حیا ښځې هم تا ته د کتو اجازت نشته او که حیاداري چې د غریب وي چې ته سوداري لاس او مخې ښکاره شي یا چې ته کور کې او ته په غلط نظر وګورې نو ته د خدای په نافرمانو کې راځې او په یو حدیث پاک کې راځي د حسن بصري مرسلا حدیث دی سړی په غلط نظر ګوري یعنی نفس خواهش پوره کوي دې پې خوند لري د زړه
سترګې په خوشحالېږي چې خشته ښځه ده او دغه شان خشته هلک دی چې ما په فتنه کې غورځوي او دی ورته ګوري نو ده باندې لعنت شروع دی او که ښځه وګوري نو په هغې هم لعنت او که یو سړی ځان ښکاره کوي یا ښځه یا بل کس ما ته په غلط نظر وګوري نو دغه چې کوم ته ګوري نو په هغه باندې هم لعنت ورکي داخلېږي دې وجه نه داسې پردی ښځې سره ناسته هغه ناسته هم لعنتي کار دی په ټلیفون د هغې خبرې اورېدل چې تا له خوند درکوي چسکه پې نو دا خبرې کول هم دا څه دی دا د لعنت کار دی هغې سره ناسته هغه طرف ته ورتل هغې له لاس وروړل هغې ته کتل ستا په غوږونو هغه خبرې ښه لګي او خوند درکوي یعنې د نفسانیت دې پوره کېږي نو دا ټول کارونه خطرناک دي او دا د بے حیاء کار دی ایمان بری ورسره کمزوري کېږي الحیاء شعبة الحیاء من الایمان حیا یعنی کچا خبرو کچا کار کچا خبرو اورېدونه کچا کتونه بے حیاء کتونه دی ټول دا د ایمان دغه دغه د حیا د ختمه ده او چې حیا د ختم شو ایمان د کمزور شو او چې ایمان د کمزور شو د الله مدد بر سره ودرېږي به بالکل او د چون په خوند د عبادت په خوند دغه نور اعمال صالحه په خوند باندې به ته نه پوهېږي ځکه ته هغه شیطاني کار او بې حیا خبرونه د خوند واخېستو نو چې په هغې خوند پسې لاړې اوس برې به مونځ او داس کې خوند نه وي دا څومره لوی نقصان دی ځکه تا د شیطان هغه غشې برداشت کو یعنې غاړه دې ورته کېښوده او دې منل نو بس لاړه میټاس هغه ختم شو او چې سړی نه ګوري قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ووایه چې سترګې ښکته کړي بعضې خو محارمې نکاح ورسره حرامې مور شوه خور شوه لور شوه ورزه شوه ریره شوه د پلار خور شوه ترور د مور خور شوه خاله ماسی او دغه شان یا دغه شو برکټې دي وي دغه وي دا څه وتې چې نکاح یې ورسره نه کېږي مېرمنه لور وي یا داسې خواښې شوه نو دغه بعضې مجبورې وي خو هغې ته هم که فتنه واقع کېږي نو نه به ګورې ډېر احتیاط به کوې ډېر احتیاط به ډېر احتیاط دی د پردې مسلې او بیا کوم خو د بدنظرۍ حفاظت یو دا دی یغضوا من ابصارهم مسلمانان د نظر ښکته کړي نظر د کله دا سوچ خراب پیدا کوي او چې مخکې نه لري چې دې چوک کې ودرېږه او دې ځای کې ښځې تېرېږي دا خو تا مخکې نه به خیالات خراب دي خو دا نظر هم سړی په فتنه کې غورځوي نو داسې ځای کې ودرېدو نه منع راغلی ده چې هلته د پردو ښځو ته د کتو احتمال شته ودرېږي به نه صحابه کرام یو ځل ناستو په لار کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وي لکه لار کې مه کښېنئ نو هغې وي زمونږ خو مجبوري ده لار لکه د مخه یې به نه وه نو مونږ لکه کور نه خو سړی خامخا مخې ته کښېني وین کان لابد من که دغه شان لابدي د سړي مخې ته څه ځای نه داسې د چکر یا د ناستې ځای نه دی ور مخې ته ولاړ د خپل کور مخې ته نو حضور علیه السلام دې که مجبوري وي او لابدي ځکه لار کې ښځې تېرېږي مخ به یې ښکاره شي لاس به یې ښکاره شي په فتنه کې به پروزي یعنی خواهشات او هغه طرف ته به خیالات پیدا شي او بیا به د هغې لپاره کوشش کوي نو کله په زنا کې واقع شي او کله هغه چینې ته او هغه دغه ته نه شي رسېدی غلط کار ته نو هغه اسبابو او هغه لار باندې خو لاړ د اندامونو په ګناه کې خو ته اخته شوې که نه کله نه شي کېدی ورسره نو ورته یې وي د لارې حق به ادا کوي هغې وي د لارې حق څه شی وي د لارې حق دا دی چې تاسو به سلام اچوئ یا څوک سلام اچي وعلیکم بہت ہے دا سره چې خپل کار دی کوي یا لار کې ناست یم او ډېر سلامونه دا به څوک پوره کوي کینې ولې چې کینې نو سلام باچې څوک راشي سلام علیکم کاکاجي نو سلام باچې دویم دا دی چې لاندې به ګورې هر قسمه خلک تېرېږي خشته خلک تېرېږي شیطان به د باندې غشې چلی چې ده ته وګوره دقه بدنظري د هغه غشې دی تباه برباد کوي به دی لاندې به نه ګورې چاته به ایزا نه رسوې تکلیف به نه رسوې نور هم څه پکې د دې وجه نه دا ستر هم ځکه راغلی دی که ستر نه وي نو ښځې خو خپل بدن ښیي اکثر ښځو میلان داري ښایست هم کوي او د سړي نه پیدا هم ده نو سړي ته ځان خشته کوي دا پرده ځکه راغلی دی کې د دې مې حفاظت دی چې د لعنتي کار نه تاسو بچ شئ او هغه لعنتي خلک د هغوی په نظر کې تاسو را نه شئ حفاظت به وي ځان ساتل لږ تریخ کار دی خو دا نیک عمل خو وي تریخه خو دې کې رستو خوږوالی دی د عربو کې خلک یو چیز کي هغې ته قهوه وایي او څوک ورته قهوه وایي یو د مونږ قهوه د افغانیانو پاکستانانو داسې قهوه نه ده هغې ته قهوه وایي قهوه سم د تماکو تکې زړه ترخه چې ویسکي اول کې د ډرایورانو ځان سره ګاډي کې ایښي داسې پیالې کې یو بوټی ایښي
تکه زیړه یو ډېره ترخۍ قیمتي وي شنه چې ده خو لږه ډېر تریخ خوند یې پیکوي نو زمونږ خلک چې یو بوټ والي که نه دا خوله یې داسې ترخه شي او دا مری او دا پوز او دا تالوم تریخ کي ډېر تریخ لګي اول کې نو سړی نشي څکلی اکثر هغه یو بوټ هم نه خلاصېږي وړه احساس کې به وڅکي دا جبه مری خو چې یوه ورځ اوس کې بیا سبا بل ملګري وي خلک ورسره دوکان کې ناستي نو هغې کاوه ځان سره ایښي داسې ترماس کې به راته واچوي نو چې بیا بل ورځ اوس کې نو بیا به لږ لږ تریخوالی کم شي بیا چې بل ورځ اوس کې بیا وروسته د سړي د خوب هم وتښتي او طبیعت یې داسې ویښ ویښ شي بیا چې یو درې څلور ورځې اوس کې که نه نشه پکې نشته داسې یو ترخه شنو خو وروسته بیا سړي له مزه ورکړي بیا چې عادت شي بیا یې وسکي دغه شان چې سړی د ښځو نه او د غلط نظر نه ځان ساتي نو زړه باندې خواله راښکلې کېږي زړه خو ورته چې ګوره شیطان خو لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم شیطان خو به راباندې مخکې طرف نه مټیک کوي هغه د روانه ده وګوره دې خوا به راباندې ټیک کوي شا طرف نه نو که ودې باندې چې زه وګوره بس لاړې شیطان نو اول نظر کې اتفاقا ولګي نو هغه معاف دی حضور پاک علی صاحب ته وایي چې اول نظر معاف دی یعنی اول نظر په غلط خیال ته نه ګورې اتفاقا سړی لار کې تاویږي یا زنانه راپروزي یا ګاډي کې خیږي او مخې نه راکوزېږي اتفاقا چته ولګي یا ور چته کولوي زر به نظر حضور پاک ورته وایي دغه دی اصرف بصرک نظر به واړې نظر اوږدول دا دویم نظر شو دا حرام دی اول معاف دی خو که اول په دې سوچ کې دا ځای کې ودرېږم چې اول نظر باندې وکړم بیا خو اول هم حرام دی لکه الاولا دا لپاره هغه اتفاقي نظر هغه هغې باندې ګناهګار نه خو داسې ځای کې به نه ودرېږي چې هلته اتفاقا هم ستا په هغې ځای باندې نظر لګي اول نه لاندې ګوره هغه اول به نه لګي بس دغه علاج دی او که څوک نه بیا بره ګوره اسمان هر خوا کتی شي خو چې پوهېږي چې دې کې دا زنانه ورونه دي یا لار ده یا یو دغه سبق ځای دی او ته به مخکې لاندې ګوره نو اول نه به بچې ته به خو همت کې ولیس لک الاخره دویم نظر اوږدول چې یو سکنډ نه 2 سکنډه کې چې دا به څنګه دا غوږ به څنګه دا مری به څنګه نو ښځه که خو بې ستري شته او دا ټي وي موبایل چې راووته او یورپ والا خو دې ویلو بټه نه پسري نو چې هغه نه پسري دا خو زمونږ نیکان دي نو چې نیک نه پسري غلام هم نه پسري دوی فخر کوي چې دې زمانه کې پرده ګرانه ده او په امریکا او په یورپ باندې که هغوی خو کافران دي ښځه به د کافرې ښځې نه مستتر کوي ښځه به د ښځې نه علاج کوي د کافرې ښځې نه منع کوي خو کله مجبوري وي د دې وجې نه ډاکټر هم ښځې ته کتي شي هغه مجبورن وي لکه د ښځې ستر مسلو کې به ووایم چې د نوم نه تر پنډۍ ویغه پورې او د سړي ځای ته به هم نه ګورې هغه کرکټ ټیم کوي یا فټبالر یا لنډ جانګې چوړي پتون او پنډۍ ته نه شي که د هغه باندې لعنت ورېږي او پته چې څوک ګوري په ده باندې لعنت دی یا هغه څه ګیم کوي جانګې چوړي یا دغه شان کمپاوډر او اسپتال کې د هغې لنډ کمیس چوړي هغه ښځه هم د ښځې پتون ته نه شي کتی او ښځه د ښځې نوم نه تر پنډۍ پورې نه شي کتی خو یو ښځه نرس یا ډاکټر یا مریضه ښځه او ډاکټر او ضرورت وي نو هغه به خیرنې جامې واچي او هغه پتون باندې نکې ده یا څه زخم دې پټۍ پې لګوي صرف هغه ډاکټر ته د شوق په نظر دغه نه دا به وایي لکه مور خور چې ده او بیا هم هغه لپاره الضرورت تتقدر بقدر الضروره چونکې ضرورت د دې د پتون اپریشن کوي یا د بواسیر اپریشن کوي یا د غذای ډاکټر دې ته به یې ګوري پخوا ترمامیټر نو ښځه ده ښځه مجبوره ده ناجوړه تبی ده نو دې که په نبض لاس ګیري نو دغه لاس ایښودل روا دي خو خوند به پرې نه لري ډېر هغه دغه خیال به ساتي که خدای پاک زما آخرت کې هغه فلم او زما د هغه جاري که چې تا وګوره په غلط لاس ایښو او تا په لاس ایثار کې د ضرورت نه زیات تا ته معلومه شوه چې 102 تبی ده او ته لاس زور هم ورکړي یا لاس کیرې دا ډاکټر او دا کمپاوډر او دا نرسه دا مجرمه ده که په سړي لاس کیري دغه شان دې وجې نه کله کور ته دغه زنانه راځي پخوا به دا چوړیانې راتلې کافراتې به وایي عیسایانې به وایي دا څه وایي بنګي او بنګن کور ته به راتلې دا باترومونه نو متیاز وړې هغې ته هم کتل نشته دا بند دي که د نوکري د یو ښځې نوکر ته هم کتل نشته صرف کار به پکې نو لاس وړل خو ډېر حرام دي او کتل صرف د هغه ځای ته کتی شي زیات ځای ته کتی نه شي په پتون زخم د پنډۍ دی ته نه شي کتی یا یو په ټوټي کې ستن لګې ډاکټر وکمټ کې نه شي لګېدی
نو په کوناټي یا د سر کې لګي نو معمولی ځای به ښکاره کې نور ځای کې به خیرنې جامې زنانه چوړي زړې او هغه ځای په قدر زر چې څونه دې سرنج هغې کې لګي هغونه به کتې شي د نظر دومره حفاظت دی که لږ نظر دې وکړ یا سیاسي ځای ته دې وکړه دا فاسق شو او د لعنت کار وکړو الله به د حفاظت